غزنی برېښنا ریاست لپاره د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د اداري ودانۍ جوړېدو چارې پیل شوې. د غزنی برېښنا ریاست رئیس او ولایت مقام ځایي مسؤلینو له لوري د 14 میلیون افغانۍ په لګښت په 2 پوړونو کې د اداري چارو ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا ودانۍ په 2 پوړونو کې د 10 اداري خونو درلودو سره جوړیږي چې لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي. دا خو له څو پلوه فایدې لري. یو خدای د نوې ودانۍ ده نو د موږ ټول پرسونل ورته خوشبینه دي او بل دا د په دې سره به ډېر مشکلات حل شي. د دې په جوړېدا سره به ډېرو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره شي او د موږ پرسونل ته به د اداري تعمیر زیادت راشي او مراجعینو ته به د موږ مشتریانو ته به سهولتونه په ور باندې ایجاد شي. د دې ودانۍ چارې بشپړېدو سره به د غزنی برېښنا ریاست کارکوونکو او پیرودونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د یادونې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري مرکز او ولایتونو کې ټولو پیرودونکو ته د برېښنا خدماتو وړاندې کولو اسانتیا لپاره د رغنیزو او پراختیایي پروژو چارې تر بل هر وخت زیاتې چټکې شوي دي.